کله سړی وفات شي کنه او د قبر کې کی او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازیګر ټیم دی د انور به داسې مخامخ شي داسې حال کې به یې لکه د انور چې پریوځي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دې چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدئ زه د مازیګر مونځ ما ته پته شته نه د مازیګر مونځ په ژوند کې کړی نو څه به وایي چې ما پرېږدئ زه مونځ دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د انور رانه غایب کېږي انور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازیګر وي لکه د مازیګر دا وخت دته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان یو سفر کوي چې دی وګوري چې د انور د پریوتو شي یا دا وخت د مازیګر شي نو د سره کې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشانه شي یاره وایي شپه به کم ځای ته شپه را روانه ده شپه به کم ځای ته مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوځي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حقه د مازیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی نو ځکه ورته الله دا وخت د مازیګر راغی بس سمدستي وله فرشتې راشي احادیث مبارکو کې راځي چې دا رشته دار ته واپس کیږي نو فرشتې ورته راغلي ستا راوپس کېدل دي او فرشتې راتلې ستا راوپس کېدل دي او فرشتې راتلې ډېر د یاري منظر دی ډېر د یاري منظر الله دې زموږ حفاظت وکړي بس الله دې موږ ته آسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو سعد رضی الله تعالی عنه صحابو ته وی تسبیح وایه سبحان الله وایه بیا ورته وی الله اکبر وایه صحابه ورته د الله حبیب ناشنا کار دینن وینا هم چې دې څنګه قبر کې کېښود او تاسو قبر برابر کو نو په دا قبر راتم ما ځکه وی چې سبحان الله وایه تکبیر وایه الله اکبر وایه په د قبر راتم او دا هغه صحابي دی سعد رضی الله تعالی عنه چې دې وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراغلي او 20,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 20,000 ملائک راغلي و د په جنازه کې ولا بیا هم قبر راتم شو نبی علیہ السلام سبحان الله وایه تکبیر وایه تکبیر وایه نو علما وایي چې دا قبر راتنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل راتنګېږي بس خو بیا بعضې علما وایي په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره راتنګي او په بدانو الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل راتنګېږي چې دومره تنګ ځای شي او دومره راتنګ شي نو دا پختۍ به یو بل کې داسې نه ننوځي داسې تنګ ځای دی او وخت د مازیګر به یو ملایک په راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دی دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زموږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت وکړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ دعا به وکړله یا الله دې ثابت قدمه کړي ثابت قدمه کړي دنه به اوس تپوسونه کېږي ملایک په راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي دې تپوسونه کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب تا چېرته ورور باره کې دا فکر کړی چې ښخې کې یا الله ثابت قدمه کړي نن به اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کوو عبادت به دې د چا کوو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کو د خپل رب په دې شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله ته سجده نه ده لګولی او د الله نه علاوه هم تندې چاته نه دی ټیټ کړی انشاءالله دې تپوس کې به کامیاب انشاءالله خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلو نو الله دې مونږ آزاد کړي بس دویم تپوس